مولانا کې کار باید مو په اقتصاد کې کار دا درې غټ غټ خبرې خو چونکې دوی ورته وایي تصدیع الثوره اراده دا عقیده ده چې دا کوم انقلاب مو کړی دا انقلاب په نورو ملکونو ته هم دا خور شي خو چونکې خپل مجالس یې کړي دي 15 خاص مجلسونه او دې نتیجې ته رسېدي چونکې اوس موږ غلبه نه لرو نو پلان به صحیح پلان به دا وي چې موږ به د دې دولتونو سره کوم چې ګاونډي دولتونه دي لکه افغانستان پاکستان د دې سره به موږ په ظاهري علاقات ډېر ښه ساتو اوس زموږ قوت نشته خو څه به کوو من په داسې کوو چې په اقتصاد غټ غټ تاجران غټ غټ تجارت والا خلک هغې ته به ځان رسوو غټ غټ تاجرانو ته به ځان رسوو هغې سره به تعلقات تایو د هغې په لاره به موږ ځمکې اخلو حسینیه یې به جوړوو او همدارنګه کوم منطقې چې په ایران کې دي او د اهل سنت مرکزونه دي هغې ته به خپل شیګان وړو حسینیه یې به جوړوو جوماتونه به ولاړوو همداسې کړي بلوچستان دا علاقې واخله او نور د دې لپاره چې دین په تقیه بنا دی کړ چې تقیه ساتي عقیده ساتي چې تقیه کوه د دې خو به ذکر کړي چې اوس تقیه پکار ده او دین ته مضبوط کړه موږ نو دین نه ختمېږي نو وایي موږ د حکومتونو سره ظاهري علاقات ښه کوو بل چل به څه کوو بل چل به دا کوو چې وخت راغی حکومتونو کې خامخا ګډوډۍ دي یا ناروا کارونه کېږي منصورات به خورو پوسټرې به خورو هغه پوسټرې به موږ د چا په نامه خورو د سنیانو په نامه سنین په نامه یې خورو د حکومت په خلاف باندې چې په حکومت کې رد سنین به انکار کوي حکومت سره به وړاندې علما به وړاندې اسلامي تنظیمونه به د حکومت سره وړاندې چې کله وړاندې کړل حکومت کې به موږ ځانونه باسو وزارتونه به نیسو د هغې مستشارین او مشاورین به ځان جوړوو اقتصاد باندې به قبضه کوو تاجران به دې ته رابلو چې زموږ دولت ته راشي خپل هغه پانګونې او خپل مال چې کوم دی هر څه مصرف شي نو په دې شکل باندې چې کله موږ حکومت ځان هغې ته نږدې کړه که اوس همغه پلان روان دی لبنان سوریه عراق او افغانستان او پاکستان بله ورځ به تاسو کیسه اورېدلي چې د مسلمانانو په مدرسه باندې دوی څومره وحشیانه مسلمانان قتل کړي دي تاسو به هغه کیسه اورېدلي په چا پټه پاتې نه ده دا دوی دین دی اخرنۍ خبره را کوم دا په پلان دی پلان ډېر اوږد دی غټ غټ خبرې پکې دا دي او دوی د زموږ په باره کې څه عقیده ساتي دا دوی په کتابونو کې مثلا حوالې درته شته دی چې د اهل سنت طریق دي اهل سنت چې کوم دی سپی دي اهل سنت چې کوم دی کافر دي متناسبه وي په کتابونو کې تا ته نه څه چې اهل سنت تا ته وایي ناصب چې ته اهل بیت سره دښمني لري ځکه یو لقب شعار یې غوره کړی چې خلک دوکه کوي او دا کافر دي دا پریتان دي دا د سپونه بدتر دي دا خو مېرې دې کړي چې په جنازه به په دوی نه کېږي ها چې جنازه کې حاضر شي څه به کوې څلور تکبیر کې به دعا یې جوړه کړې ده څلور تکبیر کې به تخیرې ظاهر ہے کہ وہ تو جنازہ والا نہیں وہ تعالی تکبیر کے وجہ سے اللہ کی شرط لگے یا اللہ کی وہ نے خدمت رکھی دکی یا اللہ نے جو کی ذات لعنت ہوئے ان پر سے کیا خصوصی باقی ہاں تقیہ سے امن بکے یہ بارے فضیلت اور بہترین ذکر کرے سننے تو سبن دے ثواب دی ذکر تقیہ من دین دے خبر من سے وہ کہ سننے سے کوا او وہ نے کدا بہتر دے فوالا کہ تقیہ دا وے ذکر سننے سے ممکن دا خطر دے دا خطرناک دي چې ما ته پرې چې بلکې د هغې نه هاخوا وایي موږ په باره کې وایي چې اولاد زنا دي دا د زنا بچي دا د دې په کتابونو کې او سره د دې چې متعه د دوی په دین کې ده د متعې په ظاهر باندې چې چا یو متعه وکړه دوه اجر دی چې چا دوه متعې وکړه دوه اجر دی او په خپله د زنا بچي حتی چې د دوی په یو ملا حسین موسوي په راغلي لله ثم للتاریخ کتاب یې لیکلی چې د الله دپاره او بیا د تاریخ دپاره چې دوی بیا قتل کړو او هغه دوی قصې کړي دي کومې قصې کړي دي او دا ټول په ظاهر باندې کړي دي هغه وایي چې حتی متعه دورم ده چې یو سړی د یو مور سره یو کېدل متعه څه موده پس شپاړس کاله پس د لور سره به متعه کوي ډېر خلک پکې داسې دي چې ښځه او د هغې ترورې جمع کړي ښځه او د هغې خورې جمع کړي ښځه او د هغې لورې جمع کړي په متعه کې په خپل دیندار یو ما تا ته وایي چې اولاد زنا ما تا ته وایي چې فرید ما تا ته وایي چې سپي ما تا ته وایي چې په تا باندې جنازه نه کېږي دا کافر دي دا مرتد دي د دې وینه حلاله ده یو راوي یو طرف یې ذکر کوي یو دغه ورته وایي چې څه حکم دی د سنیانو سره وایي سنیان چې دي زه تا باندې یېرېږم قوت دې نشته که چېرته ورته ورسېده خپل هغه دروغو امامانو ته مسوب کړي دیوال ته راورته ورته ورسېده په دغه کې ډوب کړه کوی ته ورته خو چې څوک دې ویني و د وس خبره ده چې کله قادر کېږي دوی مسلمانانو په تاریخ اوږدو کې وینې پرېښي د مسلمانانو وینې څکلي دي د مسلمانانو وینې ته تږي دي بله عقیده دوی دا ده چې سیرت عقیده وایي وایي چا چې تپوس وکړو په دې باندې خبره ختمو یو وایي محمد ته دا خبره منسوب کړې ده چې
یاره موږ خلاف خلک چې دي عامه ورته وایي که نه په کتابونو کې دي عامه اصطلاح وایي سنې ته دې کې موږ ښه کارونه کوو مونځونه کوي ښه خلک دي ښه اخلاق لري مونځونه کوي هغه وایي تاسو پوهېږئ نو دا داسې ده چې دا خټه چې وه دا خټه وایي دا دوه شیونه جوړه شوي یو زموږ خټه وایي او دوی خټه دا خټه وایي ګډوله شوې ده دا خټه چې ګډوله شوې ده دا کومه نیکي او دا ښه اخلاق چې دي دا زموږ د دې خټې نو دې ته دا تاثیر تللی دی او په موږ کې وایي چې دا کومه ګناهونه کېږي ځاني دی راکې فاسق دی فاسد دی پکې دا وایي تاثیر د هغه خټې نه دی چې د سنیو خټه متل شي اورئ پوهېږئ خټه بدل شوې ده د سني او د شیعه سني خټه چې کوم دا په هغې باندې ځینې وسیلګه چې وورځي ښایسته اوبه پې بهېږي او د سني په دغه باندې خټه باندې چې وورځي بدبویه لۍ او دغه اوبه په بدبویه اوبه پې بهېږي دا یو ځای سره ګډ شو نو چې اوس کوم ښه اخلاق چې په سني کې ګوري د هغه خټې زموږ ګډوالی او چې په موږ کې کوم بد اخلاقي ګوري دا هغه د سني ګډوالی خو کله چې مهدي چې بله عقیده د دوی دا ده چې مهدي به راځي مهدي به څه کوي مهدي به راځي کعبه به ورانی مهدي به راځي ابوبکر او عمر رضی الله عنه د قبرونو نه راپڅوي پسلی کوي به اول به پسلی ځینې ورځې کې چې اول به په دغه سلی کړي اول دا حتی دا وایي چې تازه به پراته دا به راپورته کړي او پسلی به کړي مسجد کعبه به ورانی کړي همدارنګه چې هغه به د ابراهیم علیه السلام په قواعدو جوړه کړي کوم مهدي چې دوی عقیده ساتي چې په سوړه کې پټ شوی دی او همدارنګه ابوبکر او عمر رضی الله عنه به راپاڅوي د قبرونو نه هغه به سلی عائشہ رضی الله عنها باندې به حد قائم کړي اهل سنت به چې کوم دی قتل کړي نو ځکه د دې وجې نه دوی بله عقیده دا ده چې رجعت دی رجعت څه ته وایي معنا دا چې زموږ امامانو بېرته واپس کېږي علي رضی الله عنه به راجع کېږي سنیان به هم راجع کېږي دپاره چې علي رضی الله عنه ته انتقام واخلي چې کوترې مړېږي او زموږ دوستان به هم راجمع کېږي دې خاطر باندې چې سنیان مړ کړي دا یې بله عقیده ده چې زموږ امان به د قیامت نه مخکې راپورته کېږي او علي رضی الله عنه به ورسره حساب کوي هغه به راپورته کېږي ابوبکر او عمر رضی الله عنه دا ورته سره کوي مسجد به جومات نبوي دغه به ورانوي کعبه به ورانوي هغه به هغې اساس به بدلوي دغه دوی دین دی دغه دوی عقیده ده نو آیا دا خلک به خطر نه لري آیا یهودي او نصراني خطر مسلمان ته واضح دی د هغوی نه د دې خطر زیات نه دی د دې وجې نه علما ځینې دې باره کې وایي زندقان دي ځینې وایي چې څوک صحابو ته کنځلې کوي هغه مرتد دی ځینې وایي چې څوک د قرآن عقیده ساتي هغه مرتد دی دا د علماو فتوی دي چې خلاصه یې دا ده الله تعالی مسلمانان د دې شر نه وساتي الله دې سنیان د دې شر نه وساتي الله دې دوی ته قدرت مخ ځمکه کې نه ورکوي الله دې دوی په خپلو اهدافو او په خپلو موخو کې ناکام او خاسر لري اقول قولي هذا